بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي دا بعضې خلک وایي چې الله جل جلاله پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې عاشق و. دا خبره څنګه ده؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې عشق چې زموږ خلک په څه ډول باندې پیژني، او یا دا چې انسانانو ته څنګه د عشق حالت پیښیږي. الله جل شانه ته د انسانانو په ډول عشق ثابتېدل دا نسي کېدلی، ځکه الله جل جلاله هغسې ذات دی چې نه جسم لري، نه صورت لري، نه شکل لري، او نه د مخلوق سره په ذات یا صفاتو کې مشابهت او ورتوالی لري. ځکه نو دغه عشق چې د خلکو سته، داسې عشق الله لره نه دی ثابت. او دا چې خلک د پیغمبر علیه السلام په شان کې د مدح او صفت الفاظ وایي، د پیغمبر علیه السلام لوړ شان بیانوي، نو دا خبره وکړي چې الله ورباندې عاشق دی. د دې معنا دا ده چې الله جل شانه تر نورو انبیاو زیات محبت د پیغمبر علیه السلام سره لري، په دې معنا دی. خو بیا هم د علماو توصیه دا ده چې یو څوک د پیغمبر علیه السلام صفت بیانوي په شعر کې یا په خبرو کې، یا د الله صفت بیانوي، مدح یې کوي، حمد یې وایي، په داسې الفاظو دې یې وکړي چې په هغه کې د بې ادبۍ اثر نه وي. د مثال په ډول په شعر کې یو څوک پیغمبر علیه السلام ته جانان وایي، که څه هم د هغه شاعر رایه خو دا ده چې زما دومره محبت دی ورسره، مګر که د هغه صفت موږ راواخلو، یو سپین ږیري سړي ته، یو مشهور عالم ته ووایو چې جانانه، هغه د دې پر ځای چې خوشحاله سي خو ابدی به سي، ځکه په عرف کې دا د جانان لفظ دا د یو داسې چا دپاره نه کارول کېږي. نو د پیغمبر علیه السلام په شان کې که څه د محبت لفظ دی، خو عرفي دا لفظ ادب نه دی، بلکې په کار دا ده چې پیغمبر علیه السلام ته کم صفات قرآن ثابت کړي دي، کم صفات په احادیثو کې ثابت دي، کم صفات د بزرگانو څخه ثابت دي، کم صفات د سلفو مشرانو صحابو څخه ثابت دي، په هغسې صفاتو یې یاد که. او که ته د الله حمد بیانوې، هغسې الفاظ چې ستا په عرف کې لا ادب نه وي، نو هغسې الفاظ الله لره مه ثابتوه، بلکې څنګه صفات چې په قرآن کې د الله یاد سوي دي، په احادیثو کې د الله یاد سوي دي، هغسې صفات یاد که. دا به دې د الله حمد ویلی، د الله مدح به دې بیان کړی وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.